السلام علیکم ملګرو. په لاهور کې یو کس دی دویم واده وکړو، هغه ګرفتار شو. د څه وجې نه ملګرو؟ یو های کورټ په څه فیصله وکړه لکه نه، مکمل معلومات در کومه. دا ویډیو را سره مکمل وګورئ ملګرو. په لاهور کې یو کس واده کړی دی، خو د خپل ښځې نه تپوس نه دی کړی. نو های کورټ کې پې جج عدنان ولګېدو او هغه باندې 100 کاله څه وکړو، قید وخېجه او 15 لکه روپۍ جرمانه یې وخېجوله ملګرو. او د هغه کس نوم دی اورنګزېب ملګرو. دا د څه وجې نه وخېجاوه؟ د دې وجې نه وخېجاوه چې تاسو به د خپلې ښځې نه تپوس کوئ، د هغه نه پس به تاسو واده کوئ ضرور. دویم واده به کوئ هېڅ نه وه، خو لیکن تاسو به د خپلې ښځې نه ضرور تپوس کوئ چې هغه د خپلې ښځې نه تپوس نه وی کړی. نو هغه د دې وجې نه اوس څه کړو، ګرفتار کړو، 15 لکه روپۍ او 100 کاله قید به پرې اوس ختلی دی. نو زما ټولو ته خواست دی چې واده کوئ نو د خپلې ښځو نه پکې هم تپوس کوئ. دا نوی قانون راغلی دی، خو په دې باندې عمل درآمد ډوله شروع کېدو والا دی او ټول به دوه ښځې کوئ، لیکن ضرور به د دې خپلې ښځې نه تپوس کوئ. او که هغه خپل ستاسو ښځې نه مني نو های کورټ به وله سیسټم را ایستلی دی، هغه به یې پرې مني او بله ښځه به تاسو ضرور کوئ. او زما دا ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ چې د نورو پښتنو ته هم ورسي. ضرور ځان په دې قانون باندې پوه کړئ. ګورئ اول به خپله ښځه اجازت هم غواړئ.